دغه په قطارونو کې ولاړ تنکي د فوټبال لوبغاړي نه د یورپ او نه د ایشیا پر یو پرمختللي دولت کې د لوبو په میدان کې لیدل کیږي. دغه د پاکستان په پاتې صوبه بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې عیسی اکیډمي په میدان کې ولاړ لوبغاړي دي د 14 کلنۍ لوبغاړو د فوټبال چمپionship کې برخه اخلي چې دغه چمپionship زمينه په خپل ذاتي لګښت د فوټبال نامتو لوبغاړي عیسی خان برابر کړی ده. کې د دې اجتماع انډر 14 چمپionship د دینن آغاز وسو نو د دې سره زموږ د چمن د فوټبال د کلبانو او بهترین راځي د هغو ګراس روټ فوټبال هم کیږي او خاص کر د دې فایده زموږ پر د پاکستان پر لیول مرسته ملاویږي. ان شاء الله د یا پلیران به پر روان وخت کې د پاکستان نوم روښانه کړي. دغه چمپionship پرانسته د پاکستان سرحدي ملیشیا قواو یو سمیزه مشر وکړل او د خپل همکاري کولو ژمنه وکړه. خو د فوټبال سینیر لوبغاړي وای د زلې پر سطح په ټوله پاکستان کې دغه اول ځل د سپرلاند سطح د فوټبال ستري لوبي جوړیږي. و دې ته چې وګوري کېدای شي دا علاقه به د چمن ته وګوري پاکستان به ته وګوري چې دا یو چمن یو سرحدي ښار دی دونه فوټبال طریقې کوي باید چې په هر علاقه کې دا ترنګ وشي. موږ دا غواړو چې دا فوټبال ته طریقې وکړي دا کوچني ماشومان تعلیم ته شي دا ترنګ فوټبال ته شي نو پاکستان پر مخ ولاړ شي په فوټبال کې او خاص کر توجه باید چې ورکړي پاکستان ډېر شاته دا اوس پاکستان ټیم ښه بازي کولې دا د وخت نشته. دغه تنکي لوبغاړو تعلق د چمن ښار ترڅنګ د لیرو پرتو کلیوالو سیمو څخه هم دی چې ودې ته تربیه زمینه هم برابر نه ده. خو دغه لوبغاړي وای چې دغه چمپionship څخه به دوی ګټه ترلاسه کړي. دا ټورنمنټ دی ډېر ښه ټورنمنټ دی دا ماډه دی ورته ولې چمن کې ښه ټورنمنټونه ډېر ښه کلاړیان چې صافه چمن کې ښه فوټبال دی اوس دا ماډه د کشران ښه فوټبال او چمن به نور کامیاب وي. کمیټې هم کمزورې دي او موږ دا غواړو چې زموږ کمیټې هم پر مخ ولاړ شي او زموږ د وطن نوم پر مخ ولاړ شي. عیسی خان اکیډمي ټورنمنټ دی دا د کوچنیانو ټورنمنټ دا به ډېر پر مخ ولاړ شي په چمن کې به دا په ډېر مخ ولاړ شي. په نړۍ کې فوټبال د کاروبار بڼه اخیسته ده. مختلف ادارې لوبغاړي او ډلې سپانسر کوي چې ودې ته مالي مرستې ورسیږي. دغه چمپionship مشر کیپټن عیسی خان په پاکستان کې پر مختلفو کاروباري ادارو ژغ کړی دی چې راسي په چمن کې روان دغه چمپionship کې سپانسرشپ وکړي. دنیا کې څه پروفیشنل کلبان دي د هغو سټرکچر په دا طریقه سره جوړ دی نو موږ کوشش اوس کوو چې موږ خپل مارکیټینګ هم وکړو خپل مارکیټینګ ډپارټمنټ هم مضبوط کړو چې موږ له سپانسر هم راسي نو موږ د خپل ډسټرکټ د فوټبال د مضبوط کېدو لپاره د اقدامات شروع کړي دي او ان شاء الله مزید ټورنمنټس د دې بعد موږ کوم انډر 16 دي انډر 19 دي هغه هم کوو نو موږ خپل ګراس روټ پلیران ته زیات ایکسپوجر ورکو زیات اپورچونټیانې ورته پیدا کوو. په ذاتي لګښت روان په دغه چمپionship کې 440 تنکي لوبغاړو خپل رجسټریشن کړی دی چې مختلف لوبډلې ترې جوړ کړل شوي دي چې د پاکستان پر سطح په یوه ضلع کې هم په دومره لوی تعداد کې د لوبغاړو رجسټریشن تر اوسه نه دی شوی. نعمت الله سرحدي وی ډیوا ټي وي چمن.